أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. سرحدات او قبائل شارو قدرمن وزیر سے وزارت رمی رهبری قدرمن ستانگزی سے قدرمن طاها مولی سے طول مشرانو او تالار درنو حاضرینو طول تقدرنخت و احترام او د طول په اجازه لومړی قدرمنو فارغیدون کو معاصرینو ته د دوی ملګرو ته د دوی کورنیو ته د زړه د تعالی مبارکي وایو او دعا ورته کوو چې پر راتلونکي کې پروردګار لا موفقیتونه ورنصیب دا زده کړې قدرمنو فارغینو ورونو مقدماتي زده کړې دي د زده کړو ابتدا ده د علم الفبا تاسو در ښودل شوې ده له دې وروسته د علم تعبیرونه او ترکیبونه شروع کیږي د علم مغز ته به تاسې وررسېږئ انشاءالله که د چا ذهن دا وي چې موږ له 12 یا 14 فارغ شو موږ له علم فارغ شو دا خطا تصور دی علم مخې ته لا ډېر منزلونه لري او لا ډېر پړاوونه لري تاسې چې کومه مرحله سرته ورسوله دا ډېره مقدماتي وه قدرمنو فارغینو ورونو ته زموږ مشوره دا وي چې د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړئ بالخصوص د خپل علمي راتلونکي په اړه مخکې محصل ورور یوه ډېره ښه خبره وکړه چې د چا خبرو ته غوږ مه نیسئ علم سره داسې تړاو وساتئ چې علم پکې وپالل شي علم سره داسې تړاو مه ساتئ چې وظیفه پکې وپالل شي علم سره داسې تړاو مه ساتئ چې معاش پکې وپالل شي علم سره داسې تړاو مه ساتئ چې منصب پکې وپالل شي علم سره داسې ځانونه وتړئ چې علم وپالل شي او کله چې موږ او تاسې علم پالو نو علم هغه بې غیرته صفت نه دی علم بیا خامخا تا پالي علم بیا تا ته ځان درکوي علم تا ته شخصیت درکوي علم تا ته فکر درکوي علم تا ته عقل استدلال او منطق درکوي علم تا ته د ارزیابۍ قوه درکوي د ښو د بدو د تفکیک قوه درکوي قدرمنو محصلینو ورونو نن سبا په نړۍ کې د نړۍ خلک علم د ثانوي او ثالثي ګټو دپاره وایي د علم دویمه او درېیمه ګټه هغه معتبره ګڼي معاش وظیفه منصب او د ژوند یو څه رفاه مهمه ګڼي خو د موږ او تاسې په عقیده کې په اسلامي عقیده کې په اسلامي فکر کې په اسلامي ثقافت کې علم هغه د انسان د شخصیت د تکوین لپاره کیږي علم د انسان د رفعت لپاره کیږي او په همدې خاطر الله تعالی په قرآن کریم کې وایي چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات چا چې پروردګار علم ورکړی دی هغه په مرتبو لوړ دی هغه خلک نو موږ او تاسې باید د علم سره داسې تړاو وساتو چې دا علم من حیث العلم ومنو او دا علم د یو بې بدیله ارزښت په توګه ومنو علم د دنیا د ګټو په خاطر او علم د دنیا د منصبونو په خاطر علم د دنیا د معاش په خاطر کول دا د علم بېقدري ده دا الله تعالی دې موږ او تاسې د دې بېعدالتۍ او د بېانصافۍ نه وساتي قدرمنو محصلینو ورونو بېانصافي او بېعدالتي دا یوازې په محکمه کې نه وي بېعدالتي او بېانصافي یوازې په ریاست او معینت او وزارت کې نه وي هر انسان عادل کېدلی شي او بېعدالته کېدلی شي هر انسان منصف کېدلی شي او ظالم کېدلی شي دغه یو تصور چې د علم په اړه نن سبا په نړۍ کې موجود دی دا د نړۍ یوه ډېره ستره بېعدالتي ده چې د یو ستر بې بدیله ارزښت سره کوي که موږ او تاسې علم دا د انسان د شخصیت د تکوین لپاره ونه ګڼو که موږ او تاسې د علم په خپل ذات کې ونه پالو او د علم سره لیونۍ مینه په خپل ذات کې ونه کړو دا د علم سره بېانصافي ده او دا بېعدالتي ده او انسان چې کله په انفرادي ژوند کې بېعدالته شي په اجتماعي ژوند کې هغه منصف کېدلی نه شي کوشش پکار دی چې له دغه ځایه موږ او تاسې په خپل ځان کې هغه فضایل واغږو
په خپل فکر کې هغه فضایل واغوندو، خپل منطق جوړ کړو، خپل استدلال جوړ کړو. قدرمنو معاصرینو ورونو، تاسې مخکې اهداف لرئ او منازل لرئ. د لیسانس زده کړې دي، ورپسې ماستري ده، ورپسې دکتورا ده، او اوس نن سبا فوق دکتورا درسونه هم شته. قدرمنو معاصرینو ورونو، که تاسې غواړئ چې راتلونکي مراحل هم په داسې شان سرته ورسوئ چې دا علم منګ او تاسې ته په کلتوري لحاظ، په فکري لحاظ، په تاریخي لحاظ او د دنیا سره په سیالۍ کې ګټه ورسوي، دغه تصور به خپله وکړو. منګ او تاسې نن سبا داسې یو تصور په خپل وطن کې بدبختانه لرو او په ټوله نړۍ کې موږ تبریخي، ځکه شاوخوا ګاونډیان چې ګورم په همدغې حالت کې دي. کله چې د کوم علم د آمدن څپه ډېره وي، چرچه یې ډېره وي، ټول محصلین هم هغې خواته کوشش کوي. موږ چې کله پوهنتونونو ته ځو او محصلینو نه د پوهنځیو او د ډپارټمنټونو د انتخاب پوښتنه کوو، له بده مرغه د هغوی انتخاب خپل انتخاب نه وي، ټولنې ورباندې یو پروګرام انتخاب کړی، د ټولنې یو خاص مزاج ورباندې یو پروګرام انتخاب کړی. محصلین طب ته ځي، په دې خاطر نه ځي چې دا طب د طبي علومو خواص د طالب العلم ته معلوم دي. محصل انجنیري ته ځي، په دې خاطر نه ځي چې د انجنیري د علم خاصیتونه ورته معلوم دي. محصل په درېیم قدم کې چې اقتصاد او کمپیوټر ساينس ته ځي، په دې نه ځي چې د کمپیوټر ساينس او د اقتصاد د علومو خواص ورته معلوم دي او ګویا کې دا د علومو خاصیتونو د ځان ته راکش کړی دی. د ټولنې ته ګوري، ټول خلک طب ته روان دي، دام روان، ټول خلک انجنیري ته ځي، دام ورځي. ورپسې په درېیم قدم کې ټول خلک اقتصاد او کمپیوټر ساينس ته ځي، دام ورځي. قدرمنو محصلینو ورونو، تاسې د پوهنتون هر پوهنتون چې انتخابوئ، د دې پوهنتون پوهنځي او ډپارټمنټونه خپلې مخې ته ولیکئ په ورقه باندې او وګورئ. زه یو چیلنج ټولو ته ورکوم، ټول محصلین ننګوم، وګورئ چې کوم علم بدیل لري. د طب نه یې ونیسئ چې ډېرې خلک خوښوي، طب، انجنیري د خپلو ټولو ډپارټمنټونو سره، ادبیات د خپلو ټولو ډپارټمنټونو سره، ژورنالیزم، اقتصاد، حتی هغه ښکلي هنرونه چې په پوهنتونونو کې ویل کېږي، وګورئ چې کوم ډپارټمنټ بدیل لري. هیڅ ډپارټمنټ خپل بدیل نه لري. هر علم په خپل ځان کې یو ځانګړی علم دی او هر علم په خپل ذات کې د ټولنې او د انسانیت د جوړښت لپاره یو ځانګړی تاثیر لري. خو دغه علم نه ته په هغه وخت کې استفاده کولی شي چې لومړی انتخاب دې په همدغې اساس باندې کړی وي چې ته انجنیري ولې انتخابوې، ته ادبیات ولې انتخابوې، ته تعلیم و تربیه ولې انتخابوې، ته اقتصاد ولې انتخابوې، ته طب ولې انتخابوې. د خپلې کورنۍ سره په دې اړه مشوره پکار ده. هغه محصلین ورونه چې تاسې د کلي کور محصلین دي، پوهنتونونو ته لاړ دي، مختلف پوهنځیو کې دي، د هغوی نه پوښتنه وکړئ. خو یوه خبره په نظر کې ونیسئ، که د علم دویمه او درېیمه ګټه چا درته ویله، هغه د علم نه پېژني. چا درته وویل چې ولا دا بازار نه لري، دا د علم نه پېژني. چا درته وویل چې د دې پوهنځي فارغین وظیفه نه لري، دا د علم نه پېژني. قدرمنو محصلینو ورونو، علم تاسې وپالئ، علم تاسې ته وظیفه درکوي، هغه ثانوي او ثالثي شی دی. خو په لومړي قدم کې علم پالل غواړي. که چېرته علم من حیث العلم ونه پالئ، دغه ځای دی زه درته وایم چې هر علم ووایه او هغه علم تا ته منصب در نه کړه، معاش در نه کړه، ته ترې نهیلی کېږي. او حالانکې علم دا د نهیلی شی نه دی. قدرمنو فارغینو ورونو، د خپل راتلونکي په اړه خاص فکر وکړئ او دا فکر په دې خاطر وکړئ چې تاسې که د خپل راتلونکي په اړه فکر کوئ، یوازې د خپل ځان په اړه فکر نه کوئ، د راتلونکي افغانستان په اړه فکر کوئ، د راتلونکي اسلامي امت په اړه فکر کوئ. که تاسې ځان ته صحیح پروګرامونه انتخاب کړئ او په علمي لحاظ انتخاب کړئ، د هغه علم د خاصیتونو په پېژندلو باندې انتخاب کړئ، نو تاسې زیره در واخلئ چې په راتلونکي کې هم خپل ملت ته ګټه رسولی شئ او هم خپل امت ته رسولی شئ. که چېرته د علومو انتخاب تاسې په د نورو مسایلو دپاره وکئ، نو زیره در واخلئ چې نه به ځان ته ګټه ورسوئ، نه به خپل امت ته ګټه ورسوئ، نه به خپل ملت ته ګټه ورسوئ. ځکه هغه فکر یوازې په خپل جیب باندې څرخي او دا هغه تاواني فکر دی، دا هغه نړوونکی فکر دی چې اسلامي امت یې نړولی دی. قدرمنو متعلمینو ورونو،
موږ او تاسې د یوې ډېرې بې عدالته نړۍ سره مخ یو، د یوې ډېرې بې انصافه نړۍ سره مخ یو، د یوې ډېرې ظالمې نړۍ سره مخ یو. حق دوی هغه شي ته وایي چې هغه دوی غواړي، عدالت دوی هغه شي ته وایي چې دوی غواړي. د انساني ارزښتونو په اړه د خلکو تصور بدل شوی دی، د استقلال په اړه د خلکو تصور بدل شوی دی، د حقانیت په اړه د خلکو تصور بدل شوی دی، د حریت په اړه د خلکو تصور بدل شوی دی. او که چېرته علم موږ او تاسو ته د انساني ارزښتونو د پېژندلو د پاللو قوت رانکړي، حوصله رانکړي، جذبه رانکړي، دا علم به علم نه دی. قدرمنو محصلینو ورونو، علم خلک دوه ډوله کوي. یو دا چې یو څوک علم حاصل کړي دا یو باسواده انسان شي. باسواده انسان مامور کېدلی شي، باسواده انسان مکتوب لیکلی شي، باسواده انسان په یو ځای کې توظیف کېدلی شي. خو دا باسواده انسان د هر چا سره ماموریت کوي، ځکه د ده سواد زده دی. خو دا علم د دې په خاطر وکړئ چې تاسې عالمان شئ، علم د دې په خاطر وکړئ چې تاسې فکر وکړئ، فکري استقلال درکې پیدا شي، منطقي استقلال درکې پیدا شي، تاسې ښه و بد وسنجولی شئ، تاسې د خلکو د استدلال ترمنځ تفکیک وکړلی شئ. علم د دې په خاطر مه کوئ چې یو لوستی انسان شي. لوستی انسان او عالم انسان فرق لري. قدرمنو مطالبینو ورونو، ډېر ښه فرصت لري. دا تاسې چې په کومو لیسو کې زده کړې کړي دي دا ډېر ستر نومونه دي. بایزید روخان زمونږ او ستاسې د تاریخ یو ډېر ستر نوم دی. رحمان بابا زمونږ او ستاسې د تاریخ یو ډېر ستر نوم دی. خوشحال خان خټک زمونږ او ستاسې د تاریخ یو ډېر ستر نوم دی. پیر محمد کاکړ زمونږ او ستاسې د تاریخ یو ډېر ستر نوم دی. دا زمونږ او ستاسې د کلتور او د پښتو ادب امامان ګڼل کېږي. د دوی هغه پښتني روایات، د دوی هغه پښتني فکر، د دوی افغاني خاصیتونه تاسې د دوی په کتابونو کې لوستلی شئ. خلک د دغې لیسو ارمان کوي، خو لله الحمد تاسې د همدغې لیسو نه فارغان یې. د خلکو ارمان دی چې دغلته زده کړې وکړي او تاسې ته پروردګار دغه نعمت درکړی دی. د دغې نعمت نه ښه استفاده وکړئ. الله تعالی د ټولو هغو اطرافو ته چې د تاسې په روزنه کې رول لوبولی دی او خواري در سره کړې ده، بالخصوص استادانو ته الله تعالی د ډېر زیات اجرونه ورکړي. او تاسې کوشش وکړئ چې د خپلو دغو مشرانو نومونه چې د تاسې په لیسو ایښودل شوي دي، د دوی د فکر، د دوی د ثقافت، د دوی د استدلال او د دوی د نظریاتو پابندي وساتئ، شناخت ورسره وکړئ، ویل ولئ، په اړه یې پوښتنې وکړئ او ځان یو ځای ته ورسوئ. قدرمنو، زه یوه خبره کوم او بېرته ځم. تاسې وګورئ چې رحمان بابا څه وخت تېر شوی دی، خوشحال بابا څه وخت تېر شوی دی او پیر محمد کاکړ څه وخت تېر شوی دی. داسې خلک بیا نه دي تکرار شوي. بل بابا بیا نه دی پیدا شوی چې په شعر کې داسې شي لکه رحمان عبدالرحمان بابا. بل بابا بیا داسې نه دی پیدا شوی چې په شعر کې داسې شي لکه خوشحال خان خټک. او نه د پیر محمد کاکړ خاصیتونه بیا په کوم بل شاعر کې پیدا شوي، او نه د علم او د مقاومت او د جهاد او د مبارزې او د ولسي رنګونو او د اجتماعیت هغه ټول خاصیتونه بیا په چا کې داسې راجمع شوي لکه په بایزید روخان کې چې دا ولې دې خلکو یو خاص ریاضت درلود، دې خلکو یو خاصه مطالعه درلودله، دې خلکو یو خاص دین درلود او دې خلکو د خاص د ژوند خاصې تجربې درلودې. دغه مطالعه کول غواړي. پروردګار دې موږ او تاسې توفیق راکړي چې د خپل راتلونکي په اړه په مستقل ډول پرېکړې وکړو او هغه خلک چې پوهېږي د تاسې د رشتو په انتخاب، د تاسې د پوهنځیو په انتخاب، د تاسې د پوهنتونونو په انتخاب، هغو سره مشورې وکړو، کینو ورسره او خپل راتلونکی په خپل لاس باندې وټاکو. ښه راتلونکی درته غواړو، بیا هم درته مبارکي وو. الله تعالی دې د وزارت رهبرۍ ته ډېر اجرونه ورکړي چې دغسې یو پرتمینه غونډه یې دایره کړه او د محصلینو د نازولو فرصت یې موږ ټولو ته راکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.